بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. مخکې درس کې آداب د قرآن کریم بیان شو. آداب نرستا دویم باس په مقدمه کې عظمت فهم القرآن. د قرآن کریم پویا حاصل اول د دې عظمت او د دې فضیلت دا ځکه بیانول غواړي د احادیثنا د سه تفصیلا معلومیږي. څوک چې عمل کوي نو هغه د احتساب د لاندې کول غواړي. احتساب معنا څه یعنی یو انسان چې نیک عمل کوي نو داغه ثواب سوچ کول غواړي او داغه د فضیلت سوچ کول غواړي چې مال پدې کې الله څومره اجر راکړي. دا په حدیثو کې ډېر زیات راځي. بخاری کې بیا دا حدیث راځي من قام رمضان ایمانا و احتسابا. ته د شپې د رمضان تهجد کې خود ایمان او د احتساب د لاندې به کې دسه من قام ليله القدر ایمانا و احتسابا. نو ته چې نن د قرآن درس شروع کې یا تفسیر زده کې د ټولو نه اول دسه توفی جنا چې دا کار چې ته کم کې نو پدې کې څومره ثواب او څومره فضیلت نو تر اخره پورې بستا دا فضیلت پکار راځي. تبویز دا کار زکه کوم چې دې کې دومره ثوابونه او اجرونه دي. دې باب کې د فضائل القرآن یا د عظمت فهم القرآن په باب کې مستقل کتابونه دي. خو منګ با د شیوخ د نهج موافق صرف یو څو فضائل او عظمتونه د فهم د قرآن د الفاظو نه پیش. د عائشہ رضی الله تعالی عنها اثر د هغه صرف مخکې واوره چې عائشہ سے فرمایي رضی الله تعالی عنها څوک چې قرآن باندې ځان پوهه کی او د قرآن عالم شي فقد ادرج النبوة بين جنبيه الا انه لا يوحى اليه. چې قرآن باندې پوهه شي نبوت د ټول په سینه کې را جمع کو د دوو طرفونو په منځ کې صرف دومره ده چې ستا او د نبی فرق دا دی چې هغه ته وحی کېده او تا ته وحی نه کېږي. نو د قرآن کریم عظمت چې دی بس دا غټه خبره ده چې ته صرف تا ته وحی نه کېږي. نور د نبوت مقام دی او مرتبه دی. مونږ چې کم دلته کم فضائل بیان کړي دا فضائل ټول د قرآن دي. خود قرآن هغه پیدا په غیر د فهم د قرآن نه حاصلي. د دې د وجه نه دا فضیلت به هغه پس له حاصلېږي د قرآن چې انسان په قرآن پوه شي. د دې لپاره د اولنې مثال د سورۃ بقره آیات دې کې الله د سی فرمای یؤتی الحکمت من یشاء. ورکوي الله فید قرآن چاله چې وغواړي.
دې کې د حکمت معنا صدا علماء پکې ډېر اقوال ذکر کړي زاد المسیر کې یولس قول ذکر کړي نور علماء د دین علاوه نور اقوال هم ذکر کړي خود حدیث مرفوع چې کوم صحیح حدیث ته او امام بخاری راوړی داغه نه څه معلومیږي چې دې کې د حکمت نه مراد فهم د قران کریم دی کم حدیث ته کم د عثمان ابن عفان چې امام بخاری راوړی چې محمد رسول الله د سی فرمایي صلی الله علیه وسلم چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه په دې امت کې غوړه کسان هغه څوک دي چې په خپل قرآن زده کی او یا بل چاته زده کی اوس ګوره نبی صلی الله علیه وسلم خیرکم ویلې او دې آیات کې څه وایي فقد اوتی خیرا نو هغه حدیث د دې آیات تفسیر دی او دی وجنا بخاری کې د راځي یو تابعی دی ابو عبد الرحمن سلمی د قران کریم تفسیر او درس تقریبا د پاسه اتیا کاله کړي نو یو ځل په خلکو اعتراض وکړو چې دومره مودر د قران درس کو نور د دین کارونه ولې نه کی نو هغه ته دا جواب ورکو ویل ما د عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ نا اوریدلی او عثمان ابن عفان وای چې ما د محمد رسول الله نا اوریدلی چې محمد رسول الله فرمای چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه هذا الحديث اقعدني هذا المقعد دی حدیث په دې ځای کې نه والے و بس دې حدیث او د دې آیات دوانو په شریک دا معلومی چې علم د قرآن یا فهم د قرآن دا خیر کثیر دی چې الله یې چاله ورکړي په یو آیات باندې پوه شئ د قرآن بس تعالی الله تعالی یو لوی خیر درکو دومره خیر درکو چې یو خدا خیر صيغه اسم تبذیل لپخپله او بل دیات کې وتا کثیرن قید لګوي نو د کثیرن معنا د سیدا د کې زیادت د اجزاء هم دی او دا وروسته جمله هم دې لپاره راوړي چې وما یذکر الا اولو الالباب دا نصیحت ارسو کنا اخلي عقل من خلق پدی پوي نو یو فضیلت اداره دویم فضیلت اداره کدا غواړي چې الله تعالی صراط مستقیم درکې سیده لار د تعالی درکې د سلار چې هغه سیده جنت ته رسیدلی نو دا غي د پاره د قران کریم نه بغیر بل لار نشتا او دا خبره الله تعالی سورته انعام کې کړی ال تعالی د سی فرمای وهذا صراط ربك مستقيما هذا القرآن صراط ربك مستقيما یو سلو شپږشتم آیات کې وایي خو قرآن خو په غیر د فهم نه صراط مستقیم نه جوړي اسی یو سړی الحمدلله وای په دې باندې بتسه سیده لار جنت اول ځان په معنا پوهه کا نو اصل کې فهم د قرآن صراط مستقیم دی قرآن دی خو قرآن په غیر د فهم نه سبب د صراط مستقیم نه جوړي ځان په پوهه کول غواړي دریم دا قرآن چې دا مکه موضوع دا دویم فضیلت چې دا خو ډیر آیاتونو او ډیرو احادیثونو معلومي چې سیده لار چې دا هغه دا قرآن دی د دې نه په غیر جنت ته بل سیده لار نشته
دریم فضیلت اداره او عظمت اداره کدا غواړي چې الله د خپل خصوصي رحمت درکړي د الله د رحمت خاصه د حاصلولو لپاره دا قرآن کریم باندې ځان په کول غواړي. سورته اعراف کې التوي واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ترحمون دلته رحمت عامه نه مراد، خصوصي رحمت. ورس براشي ان شاء الله رحمتونو کې انواعي کدا غواړي چې الله خاص رحمت راکي نو د فهم د قران د پاره دوه خبرې وکا، یو استماع یو انصات چې دا غي د وجن الله پتا خصوصي رحم وکي. دریم فضیلت دا سبب دی د فرح حقيقي. انسان چې دا غواړي چې الله زما زله خوشاله کی، یو هغه فرح ده چې هغه مجازي فرح ده د دنیا په شیونو باندې خلق حاصله، او یو دا فرح حقيقي هغه نه حاصلېږي مگر په علم د قران باندې او په فهم د قران باندې. ذکر الله سورته یونس کې التدا تصریح کړي راو کلمه په طریقې دا حصر سره ویل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا. صرف التبا ان شاء الله راشي په درس کې یو خو تکرار د جملتين ده، جمله دا کلمه اصل کې رسیدا فليفرحوا بذلك فليفرحوا بذلك، دیو نه فليفرحوا حذف کړي د بل نه بذلك حذف کړي. یو خو پکې تکرار د جملتين ده او دویم تقدیم ده د ما حقه تاخير. اصل کلام ده څه ده فبذلك کاف بذلك يفرح متعلق برستر وباز او فليفرحوا د دینه بمکه فبذلك فليفرحوا. صرف پدې خوشاله شې الله د علم د قران درک. دا آیات کې به ان شاء الله دو تفسیر راشي خپل ځای کې. عبد الله ابن عباس سے به دې تفسیر کوي بفضل الله سره فهم بالقران او رحمت سره بفهم القران. الله د قران علم درکو، قران درکو د قران علم درکو نو په دې باندې خوشاله. پنځم چیرې دا قران سبب د الفت او د زوال د عداوت. دنیا کې د دوه انسانانو چې مینا پیدا کی او محبت پیدا کی دا هم په قران باندې پیدا کی، او که د خلکو دشمنیان ختمیږي دا هم په قران ختمیږي. دا فضیلت بیان کړي د سورته ال عمران یو سلو درې آیات کې وایي واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. اغه ځکه الله تعالی رسوي تاسو خپل منځ کې دشمنان وي او د الله په نعمت باندې چې قران دې د دې په وجه تاسو ورونه شو. د عمر دشمنیانی او عداوتونه د قران په وجه باندې ختمي او دې وجه نه پکار دارا چې قران والا به یو بل سره ډیره مینه او محبت کوي. داغه په زلونو کې به یو بل سره بغض نه، یو بل سره با الفت او محبت کوي. شپږم دا ده چې قران یا فهم د قران یا علم د قران سبب دی د نزول د برکات. د دې په وجه الله دنیا کې هم برکتونه را لېږي
او په دې په وجه باندې الله تعالی په هر ځای کې انسان له خیر او برکت ورکړي. سورته مائده کې التلاوی چې اقامت د تورات او د انجیل او د ما انزل سبب دی د سره پاره د نزول د برکات ورفا. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. شپږ شپږ کوي دار طرف نه مراد نه سره الله تعالی به دار طرف نه برکتونه را لګري. قرآن چې دی سبب دی د ذکرا. ذکرا څه مقصد دی؟ ذکرا چې همیشه لپاره ستا په دې زړه کې الله پروت وي او الله یاد وي تات او همیشه لپاره ته د خیر کار کې او غلط کار نه کې دې ته ذکرا وایي. نو قرآن نه داسې معلومیږي چې دا مقصد هم په قرآن حاصلي. سورة قاف کې الله داسې وایي ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب. دا قرآن چې دی ذکرا دی، نصیحت دی. نصیحت معنا مخکې ما وکړه ذکرا. همیشه رخو دا هر چا د پاره ذریعہ د ذکرا نه ګرځيږي چې اول تان په قرآن پوي کې لمن کان له قلب. دا کم ادا فضائل چې موږ ذکر کړه دې کې حصر نشته. ته چې قرآن ګوري دومره فضائل به ته د قرآن په خپله په قرآن کې پیدا کی. صرف که د قرآن د الفاظو نه ته فضائل بیانې نو د یوې میاشتې درس پای کې هم کېدی شي صرف د قرآن د الفاظو. خو دې د وجې نه ما مخکې یوه خبره وکړه دا فضائل یا دا عظمت چې دی داسې صرف د تنبیه د پاره دی، صرف د دې د پاره دی چې دا راتلونکي کار ستا یو لوی کار دی. ورنه ګنې قرآن کې یو آیات کې داسې فضیلت ذکر شوی دی چې زما په علم کې ما ته هغه د ټولو نه لوی فضیلت ښکارېږي. هسې مثال په طور درته ویم سورت فاطر کې الله یو خبره کوي. سورت فاطر کې سورت فاطر 22 آیات ته لږ وګوره. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ګور هغه آیات کې الله وایي ما دا قرآن په میراث ورکو. چاته مې ورکو؟ الذين اصطفينا من عبادنا. زما چې کوم غوره بندگانو هغو له مې دا قرآن په میراث ورکو. فضیلت څنګه لري خبره ته سوچ وکړه چې قرآن دې راواخیستو ته په الذین اصطفینا کې رالیدل ته د الله غوره بنده شې. جعله صفوة خلقه بس ته د الله غوره بنده شې چې تا د قرآن درس شروع کو، تا د قرآن مقصد باندې ځان پوه کو. اگر که الله فرمایي سره د ګناه نه به ته غوره بنده یې. سوئی فمنهم ظالم لنفسه. د قرآن وارث بمی غوره بنده بمی خو ظالم بمی گناهګار بمی. ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. ورست آیات کې څه وایي؟ ذالک هو الفضل الكبير. کېدل ستا وارث د قرآن یا کېدل ستا صفوة الخلق دا فضل کبیر دی. بس د دې ایو آیات ته سوچ کوا او هغه حدیث کې چې به د دې تفسیر دی چې رسول الله فرمایي دا درې وانه د قرآن عالمان او طالبان دا به جنت ته ځي. ظالم چې دی مغفور له د ته به بخښنه وشي د خیر دی. د قرآن عالم وي او طالب وي زه بخښنه ته کوم. او مقتصد ناجن دی به هم خلاص.
او سابق او ناسابق، کم سړی چې قرآن باندې پوهیږي او د دې سره د ګناهونو نه ځان ساتي، هغه به د ټولو نه مخکې جنت ته هم ځي. نو فضایل د قرآن کریم د فهم به حدیث چې په دې باب کې ته ګوري، علماء داسې سلفو کې تقریبا داسې علما کم دي چې په فضایلو د قرآن کې قرآن داسې کتاب نه دی لیکلی. هر چا د فضایلو د قرآن په باره کې کتاب لیکلی. صرف بخاری کې چې کتاب فضائل القرآن پای کې چې ته ګورې نو هر یو چا په سلفو کې په دې باب کې یو حصه کې لیکل او بیا د اقوال د سلف په دې باب کې ډېر زیات دي. د دې د وجې نه الله ته په دې خپل نعمت باندې شکر ایستل غواړي چې الله د دې فتنو په دور کې سره د قرآن تعلیم کړو. یو عالم دی شاه عبدالقادر جیلانی. شاه عبدالقادر دا یو خیسته خبره کړې ده، یو شعر یې ویلی، وی روز قیامت هر کسی با خویش دارد نامه. د قیامت ورځ چې راشي د هر چا سره به خپله عملنامه په دې لاس کې ورسره خپل یو کتاب به ورسره په لاس کې ورسره. خو من نیز حاضر می شوم قرآن تفسیر در بغل. زه چې د الله مخې له ورځم نو ما به د قرآن تفسیر ځان سره په ترخ کې نیولی چې الله زما عملنامه او زما نیک عمل دا دی. لږ دا یو اهمه خبره ده چې ذهن کې داسې کېده وه چې کم کار تا شروع کړی دی او کې نو د دې مقام ډېر اوچت دی او الله دې موږ د دې مستحق وګرځوي. د فضیلت د قرآن نه وروسته یا د فهم د قرآن نه وروسته د قرآن کریم دریم باس په تعریف د قرآن او په اسماء د قرآن کې. تعریف د قرآن کتابونه کې به شیخ بویل علامه رحمه الله دا وروستنۍ خبرې داسې دي لکه درې خبرې خلک په کتاب کې کوي. لږ هر علم پن کې کوي وی هر شارع فی العلم لرا بودیده د امور ثلاثه. یو معرفت تعریف د علم، نو دا تعریف د قرآن داسې دی لکه تعریف د دې علم، دا د دې اولنۍ خبر. دویم د هغه علم موضوع دا خبره، او دریم د هغه علم غایه او غرض چې ورته وایي. دا درې واړه خبرې قرآن هم یو اهم علم دی د قرآن علم. نو د قرآن تعریف هم پکار دی، د قرآن موضوع غایه هم پکار ده، غرض هم پکار دی. دا د ټولې خبرې بیانول غواړي. د ټولو نه اول د قرآن کریم تعریف. د قرآن تعریف چې موږ کوو نو دې کې دوه طریقه باندې د دې تعریف دی. یو د دې لغوي تحقیق دی د قرآن او یو د دې اصطلاحي تحقیق. قرآن لغت کې څه ته وایي او قرآن په اصطلاح د قرآن کې یا په اصطلاح د شریعت کې څه ته وایي. اول خدا واوره ان شاء الله رسته په درس کې راشي. قرآن کې قرآن کلمه معرفه او منکره دواړه استعمال شوی ده. قرآنن القرآن دواړه معرفه او نکره دواړه استعمال شوی. دا صيغه چې دا د مصدر صيغه ده قرآن، لکه غفران او شکران. چې کله دا د مصدر صيغه شو معنا مصدری خودلته نه صحیح کی. خامخا مصدر بیا چې د چا عالمي یا به مبني للفاعل وي یا به مبني للمفعول وي. جمهور علماء ټول دا سوي دا مبني للمفعول دی. قرآن په معنا د مقروء سره.
د دې مأخذ الاشتقاق یا مشتق منه دا د څه نه مشتق دی دا قرآن. یو قول پکې دا دی دا د قرنا یا قرنو نه دی، اتصال ته وایي، یو ځایوالي ته وایي. قرآن ته قرآن ولې وایي؟ لغه لغوي معنی شو. نو قرآن ته قرآن ځکه وایي د دې قرن شوی دی، اتصال شوی. څنګه یو صورت د بل صورت سره د یو صورت آیاتونه را جمع شوي دي، بیا یو صورت د بل صورت سره یو ځای شوی، ځکه ورته معنا د جمع پکې ده، ځکه ورته قرآن وایي. او دا به وروسته انشاءالله درس کې راشي. درې ځله د قرآن جمع شوی. یو د رسول الله په زمانه کې لیکل د قرآن شیو جمع په مختلفو اشیاو کې شیو، پاڼو کې هم شیو، په ګټو باندې هم لیکل شیو، تختو باندې هم لیکل شیو. دا اولنۍ جمع وه. دویم ځل چې کله د قرآن کریم دویم ځل جمع کله چې د ابوبکر زمانه راله رضی الله تعالی، د عمر مشوره دا وه چې دا قرآن دی په صحیفو کې را جمع شي. او صحیفو کې د عمر په مشوره باندې ابوبکر زید ابن ثابت طویل دا قرآن ته را جمع که په صحیفو کې. نو قرآن بیا دویم ځل را جمع کو. خدا دویم ځل جمع چې وه په دې کې ټول قرأتونه و، صرف جمع چې وه په صحیفو کې وه، په پاڼو کې وه. دریم ځل چې کله د عثمان زمانه راله او خلکو د دې قرأتونو د اختلاف د وجې نه د یو بل سره جنګونه کول، نو د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې بیا په یو قرأت باندې قرآن را جمع شو. اگر چې د دې نه مخکې د انسانانو د را جمع کېدلو نه مخکې د قرآن نه داسې معلومیږي. سورت عبسه کې به راشي انشاءالله چې الله فرمایي فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره. دا قرآن په صحیفو د ملائکو کې مراجمه شوی، او د دې نه مخکې لوح محفوظ کې الله فرمایي بل هو قرآن مجید فی کتاب مکنون. دا مخکې نه په لوح محفوظ کې مراجمه شوی. نو حاصل دا دی چې یو معنا دا د قرنا یا قرنو یو ځایوالي معنا غیر محموز، قرآنا قرنا یقرنو قرآنا بدون الحمزه. دویم دا چې دا د قرأ نه دی، محموز دی، قرآنا قرأ یقرأ قرآنا محموز اللام. دا دوانه دا دویم ټکی دا د قرآن نه معلومیږي. سورت قیامه کې الله فرمای انا سنلقي عليك. التا دیته قرآن په باره کې د قراءت د لوستلو معنا پکې ده چې دا لوستل شوی دی، لوستل کېږي ځکه ورته قرآن وایي. نو دویمه معنا سره به دا د لوستلو معنا ورکړي چې دا دویمه معنا شي، بیا یې مناسبت سره د دې اصطلاحي معنا سره دا قرآن هم لوستل کېږي. چې هر کله دا قرآن لوستل کېږي نو د دې د وجې نه دې ته قرآن وایي. دا مخکې چې کوم دلیل دی د دې لپاره چې دا د قرآن د محموز نه دی، د سورت قیامه آیات 18 آیات دی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا. دا محموز دی په دې دویم دا وایي. فرا نه داسې نقل دی، فراوی دا د قرائن نه دی. قرآن د قرائن سمانه یعنی دا غینا مشتق دی، دا مختلف نخی دی په صدق د نبی صلی الله علیه وسلم، او دا مختلف دلائل دی په صدق د نبی صلی الله علیه وسلم.
سیبوی ته یو قول نسبت شوی دی چې سیبوی وایي چې دا مشتق مه ګرځوه لږ دا اسم جامده وګرځوه وایي داسې مه وایه چې دا د چا نه مشتق دی لکه تورات او انجیل په باره کې مونږ یو قول دا کو چې دا د چا نه نه دی مشتق لږ زبور په باره کې هم دقسې وایو نو هر کله وایي چې هغې کې داسې ویل کېږي نو داسې ووایه قرآن هم د چا نه نه دی مشتق او ډېرو علماو دا ویلي چې دا قول زیات بهتره دی لږ هر یو چې شي خو درې یا څلور قوله مې ذکر کړل په دې کې چې دا قرآن لغوي معنا سره چې هر کله دا لغوي معنا شو شرعي اصطلاحي معنا د قرآن سره قرآن په شریعت کې څه ته وایي دې باب کې یو د اصولینو اصطلاح ده چې اصول کې به تا ویلي چې قرآن په اصول کې څه ته وایي تعریف یې سره هو الکتاب المنزل على رسول الله یا على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه دا اصولیاً دا تعریف کی دو قرآن هو الكتاب المنزل على الرسول یا على رسول الله المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه خو مخکې نه موږ یو خبره کوله هغې خبرې ته سوچ وکړو هغه دا دی په کار داسې ده چې موږ د قرآن داسې تعریف وکړو چې قرآن په خپله کم کړی نو هغه د ټولو نه بهتر دی رب العالمین په قرآن ښه پوهېږي چې هغه کم تعریف کړی دی هغه تعریف به د ټولو نه بهتر دی په دې باب کې یو آیت ته راواړو هغې آیت نه د قرآن تعریف ډیر په پاکو الفاظو معلومیږي سورت صاد 92 آیت کې الله فرمای سورت صاد کې هغه تعریف تقریبا جامع او معنی تعریف د سوای کتاب دا آیات ته نهشتمات کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب کتاب اغا اصطلاح چې کوم عام خلک وي هغه ته پکې سوچ وک اصطلاح د سره خلک وي جنس او فصل پکاري په تعریف کې کتاب جنس ټول کتابونو ته شامل شو آسمانی وی کاغذ زمکی کتابونه دا جنس کی معنی د څه وی د شمول او د ټول ته شامل کی ار یو کتاب پکې راغی خو یو ټکه یو کلمه پکې یو فصل پکې ولګاو سوی انزلناه کتب غیر سماویت نه ټول وتل ذکر الله وی مارا لګي خو تورات او انجیل خو نه وتل تورات او انجیل پکې پاتې نو یو کلمه پکې ویلا الیکا زمان نبی تا ته میرا لګره بل فصل شو تورات مویستو انجیل مویستو زبور مویست او مبارک لیدبر آیاته دای فواید دی لګ دای فضیلتونه دی بس قرآن ستوي کتاب انزلناه الیک بس دا قرآن تعریف دی دا مولانا رومی وی آفتاب آمد دلیل آفتاب دا انور چې په خپل راوخیږي نو دا دلیل وي د دې خبرې چې انور راوخوتله مقصد دا دی دا قرآن په خپل د قرآن تعریف کوي کنه خسته تعریف کوي نو دا د قرآن تعریف د ټولو نه بهتره قرآن څه ته وایي کتاب انزلناه الیک قرآن د کتاب د چې الله را لېږلی دی محمد صلی الله علیه وسلم دې تعریف باندې نه څه اعتراض راځي او نه څه اشکال ته دا کمی خبرې چې منګه مثلا داسې کو چې المکتوب فی المصاحف یا المنقوله دا خو زمونږ د زمانې ته د دې ضرورت دی خلکو د ځینې اعتراضونو د جوابونو لپاره دا قیودات لګوي کم تعریف چې من کړی
دام د قرآن د آیاتو نه معلومی سره قرآن ستوي کتاب عربی انزله الله الى محمد صلی الله علیه وسلم بالوحی المکتوب فی المصاحف دا وګ تعریف دی او دا غون تعریف د مختلفو آیاتونو نه معلومی څنګه اول پکې قید سره کتاب دا د کوم آیات نه معلومی سورۃ اعراف کتاب انزل الیک کتاب دویم قید پکې سره عربی دا قید د کوم ځای نه معلومی سورۃ یوسف دویم آیات چې ان انزلناه قرانا عربیا دریم قید پکې سره چې الی محمد دا د کوم ځای نه معلومی وانزلنا الیک الکتاب بالحق سورۃ مائده اتصل اکتمال سلورم قید پکې سو بالوحی د وحی قید د کوم ځای نه معلومی دا د سورۃ عبسه معلومی او د قران د نور او حینا کلمه په ډیرو آیاتونو کې الله ذکر کړي او دا مکتوب په المصاحف چې دی دا وحی قید د انزلنا نه هم معلومی انزلنا معنا منګه نزول کړي منګه وحی کړي او د لیکلو قید د سورۃ عبسه معلومی فی صحف مکرمه دا تعریفونه دا تعریف دی خودو مختلف آیاتونو نه معلومی چې اول تعریف ته ولي کې بس هغه کې د ټولو ته ضرورت نه راځي لګ هغه تعریف بس جامع هم دی او معنی هم دی ټولو ته شامل لګ د خه طریقه د قران د تعریف د پاره د قران اسماء ذکر غواړي دا جز دی د دې باس دا ځل باس نه دی د قران اسماء یا صفات صفات د قران خو ډېر شی دي نمونه څومره دي دا تفسیری کبیر شرازی او توای داغه کتاب دی هغه 22 نمونه د قران ذکر کړي د حسین علی رحمه الله نه شپېته هغه په نه شپېته نمونه داغه نه نقل چې هغه د قران لیکلي او یو عالم کتاب لیکلی حرالی هغه په دې کې صرف د دې خبرې ذکر کړي چې اسماء د قران 55 ته تقریبا اسماء د قران رسول شیخنا العلامه په تنشید کې هغه صدپاسه او یا 15 نمونه د قران او یو کمال په کې د سیم کله چې دا نوم د قران څومره نقل له په قران کې څومره ځل ذکر دی دایم وسکو دل دا اختلاف ولې دی چې ځینې علما وي دومره نمونه دي ځینې دومره دی کې او اهم نکته واورغه دا چې ځینې علما صفات د قران اسماء ګرځي نو دا غي د وجنه نمونه زیات کی او ځینې علما صفات مستقل شماري اسماء مستقل شماري نو دا غي د وجنه دا نمونه راکم شي دا دار چې یو اصطلاحي او په اصطلاحاتو کې مشاهده نه دا تم کولای شي چې تکینه قران تاو پلان د کمزې کې چې د قران باسي هغه ځکه چې د قران کم نمونه نه هغه را جمع کولای شي او دا د قران تدبر دی دا د علماو د مخ کې نه د قصې طریقه را هر یو نومي تعریف هم دی دا یاد ساتره د قران چې څومره نمونه دي دا د قران تعریف دی بس قرآن مثلا اول نه چې ته سوچو کې ذالک الکتاب الکتاب دای تعریف دې کړه نو می سره الکتاب خو په دې تعریف هم کیږي د قرآن چې قرآن څه شی دی کتاب دی لک دارو سے چې دا او صفت ته څنګه لا ریب فیه بشک کتاب او هدل للمتقین حاصل لندارا د قران کریم ډیر شی اسماء دي او کثرت د اسماء یا صفاتو دلالت کوي په عظمت د موصوف باندې یو کلمه سره واوره چې دا ډیره احمد غداله کثرت د صفاتو دلالت نه کوي په تعدد د ذواتو باندې
بلکې دا ټول صفات په یو موصوف پورې قائم وي. لږ ستا د ذهن کې داسې نه راځي چې دا ګنې ډېر شی کتابونه دي. نه، کتاب یو دی او صفات یې ډېر دي او دا صفات په یو موصوف پورې قائم دي. دا دلالت کوي په عظمت د قرآن باندې، دا دلالت کوي په تعریف د قرآن باندې. څلورم بحث په دې دی کې حکمت نزول القرآن، چې الله دا قرآن دنیا ته څه رالیږي. په دې نورو کتابونو کې به داسې اورېدلي چې خلک غایه او غرض وایي. لږ وایي د دې علم د حاصلولو غایه او غرض څه دی، او دلته موږ داسې وایو چې حکمت یې څه دی. د دې نکته به علامه داسې ویله، دا غرض او غایه چې وي نو دا د هغه چا په باره کې استعمالیږي چې سا پکې خپل مقصد وي. لږ او حکمت کې داسې خبره چې د انسان خپله پیدا مقصد نه وي. لږ نو که د الله په باره کې داسې ووایې ته چې د الله څه غرض و په دې نو د څه معنی چې الله ځان دپاره د خپلې پیدې دپاره دا څه، نو دا د الله د شان سره ځینې علما داسې تعبیر کوي په چې افعال د الله یا کارونه د الله تعالی دا به نه وي معلل بالاغراض، د هغې دپاره به غرض علت نه بیانې. لږ به هر صورت ادب تعبیر دا دی چې موږ داسې وایو چې د الله په قرآن نازلولو کې څه حکمت دی، څه حکمت دی د الله تعالی. دې کې خو شک نشته چې الله خپل ځان توصیف کړی دی په حکیم سره، چې زه حکیم نو د الله هر څه چې وي هغه به د حکمت نه نه وي خالي. نو چې قرآن یې دنیا ته رالیږلی په دې کې به هم غټ حکمت وي چې دا قرآن ما دنیا ته څه رالیږلی، څه حکمت دی د قرآن په نازلولو. نو دې کې بیا د خلکو دوه طریقې دي. ځینې علماو داسې کارونه کړي حکمتونه را جمع کړي د قرآن، خو هغې ورسره حدیث هم یو ځای کړي. او زمونږ د شیوخو طریقه د درس نهج دغه دی چې د قرآن حکمتونه د قرآن په الفاظو باندې چې الله دا قرآن سره رالیږلی او الله څه ویلي دي چې په دې کې څه حکمت. یو خبره په اول کې داسې واوره، دا کم حکمتونه چې الله ذکر کړي دي دا په طریقې د حصر سره نه دي، دا یاد سره چې داسې اونه وي چې د الله پر قرآن نازلولو کې صرف دا حکمتونه دي، بلکې د الله بېشماره حکمتونه دي په هر یو کار کې چې کوي الله ته. قرآن چې دنیا ته رالیږلی په دې کې د الله او څه حکمتونه په قرآن کې په خپله ویلي دي. یو د هغه حکمتونو نه دا دی قرآن الله رالیږلی دی د هدایت دپاره عموما و خصوصا. بس دا غټ حکمت قرآن الله صلی الله علیه څه حکمت دی د الله پکې، دا د هدایت کتاب چې عامو خلکو ته هدایت وشي او خاصو ته وشي. دا د عموم آیات چې دی سورة بقره 115 آیات کې ذکر دی. دغه کې داسې وایي داسې کتاب مې رالیږلی دی هدن للناس، هدن للناس، دا د ټولو خلکو هدایت، ټول انسانانو ته به سمه لار ښیي. سورة بقره کې په اول کې دویم آیات کې داسې وایي هدن للمتقین، دا د هدایت کتاب دی. نو هغه خلک دی لږ سوچ وکړي چې هغې هدایت د الله د کتاب نه علاوه په بل کتاب کې ګوري. هغې ته ووایې قرآن دی نه دی ویلی چې هدایت ته ګوري دا به په قرآن کې ګوري، او حدیثو سره ولګوه فمن ابتغى الهدى في غیره اضله الله، چې د قرآن نه علاوه په بل څه کې هدایت غواړي نو الله به دې ګمراه کړي، ګمراه کېږي به ته به په سمه لار نه روان. د هدایت کتاب صرف قرآن دی. بس دا یو خبره واوره، اولنۍ فایده او حکمت. دویم حکمت
قرآن چې دی شفا ده، رحمت دی، موعظه. درې پایدې په یو ځای کې را جمع کړي حکمتونه. سورت یونس کې 55 آیت کې یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قرآن دا موعظی کتاب دے. واعظ کے معنی صحیح دا مانے تابداری گناہ نہ منع کئی، موعظہ شرک نہ بدی منع کئی، دو کفر نہ بدی منع کئی، بدعات نہ بدی منع کئی. اول حکمت پکې ده. د دې د وجه نه که ته دا غواړې یو مجرم د ګناه نه منع کې، موعظه ورته ووایه. موعظه هغه چې کومه ګناه کوي د قرآن هغه آیات ورته ووایه، نو هغې باندې به هغه منع شي. یو پکې دا پیدا. دویم وشفاء لما فی الصدور، دا د مرضونو چې څه په سینه کې موجود دي د هغې علاج. دا دویم حکمت دی. او قرآن کې الله شپږ کرته قرآن په باره کې د شفا کلمه، شفا لفظ استعمال کړي. د دې تخصیص دا معنا نه چې کني صرف د سینو مرضونه پکې کیږي، دا د ظاهري مرضونه پکې کیږي، خو اصل کې دا د سینو مرض چې وي دا خطرناک وي، ځکه د دې تخصیص کړي. او دریمه پیدا وهدن ورحمه، هدایت کلمه خو مخکې بیان شوی دا هغه ځکه موږ نه دی لیکلي. دریمه پیدا رحمت دی. دا قرآن دا د دې حکمت د پاره الله را لګي. پنځمه پیدا یو مخکې شو، درې دا شوې، ټولې پنځه پیدې شو، څلور شوې. او دا پنځمه پیدا ده ولیل انذار، خلک یې د آخرت نه، خلک یې د عذاب د جهنم نه، خلک یې د مخالفت د الله نه، د دې لپاره. او شپږمه پیدا بشارت، خلکو ته زیری ورکې. نو د هغې دپاره د دواړه پیدې چې دي دا شپږ واړه، دا دواړه سورت کهف کې ذکر شي. دویم آیت کې وایي قیما لینذر باسا شدیدا من لدنه لینذر. هلته به انشاءالله تفسیر کې راشي. لینذر هذا القرآن باسا شدیدا، دا قرآن خلق کی رئی دا سخزان. دا بلا پیدے رستا دا ویبشر المؤمنین ویبشر هذا القرآن المؤمنین. ضمیر قرآن تراجے، دا قرآن خلق مؤمنان لزیر هم ورکی. وما پیدا دا قرآن سرا للابلاغ، اللہ دیل را لے گلے چه دای تبلیغی نصاب گرزولے، دا تبلیغ نصاب دیل یای د تبلیغ د پاره را لګره. الله حکمت پکې داو چې دا قرآن الله دې را لګو چې خلق د دې تبلیغ وکړي او خلکو ته ورسوي. سورت ابراهیم 52 آیت کې دسې تعبیر کړي هاذا بلاغ، حمل مبالغتن دے. هاذا انزله الله تعالی لیبلغ، دا قرآن الله دې را لګره چې خلکو ته ورسولی شي، د رسېدلو کتاب. سورت مائده کې به بیا راشي انشاءالله چې د قرآن تبلیغ دې اونکو نو ته داسې مه وایه چې زه تبلیغ کار کوم، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. دا د دې د پاره الله را لګي، دا به خلکو ته رسوي. بله پیدې حکمت ادارې قرآن کې به تدبر کې، سوچ بم کې. قرآن الله صلی اللہ علیہ د سوچ د پاره دا پیدې مزه پزه ذکر کې. سورۃ صاد کې وایي ولیتذکر اولو الالباب، اقنه اجتماعات قرآن دې لپاره دی چې اول مخکې نه اجتماعات کې وایي لیدبروا، بیا دا تذکر د پاره وایي ولیتذکر. دوانه پیدې په یو آیت کې جمع کړي. قرآن بل پیدا دارا للاخراج من الظلمات الى النور، دا خلق په تیارو کې پراته دي رڼا ته رسل غواړي. دا پیدا او حکمت ذکر کړي. سورۃ ابراهیم اولنی آیت کې کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس، انزلناه الیک.
چې دا خلق د تیارو نه روباسي رڼا بل پیدا دانا ولی تبیان اصول د اصولی مسائل وضاحت د پاره قرآن الله دې لره لګره چې خلکو ته د اصول د دین وضاحت وکي سورته نحل کې الله فرمایي وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه قرآن میں تا ته صرف دې لپاره لګره چې ته د خلکو ته د قرآن تشریح وکي او ته وضاحت وکي دې ته وایي حکمت نزول القرآن اکثر دا حکمت نزول القرآن د دې نښه دای اکثر لام نه وروسته دا حکمت ذکر کی کدی ته یو بل تعبیر وکي هم سیده دې ته حقوق القرآن هم ویلک دا د قرآن حقونه دي لګ اگر کدا ټکه کلمه یاد وساته دا حصر پدې کې نشتا د دین علاوه نورم د قرآن حکمتونه شتا نور حقوق مشتا د دین علاوه پنځم باس چاغه تا بحث د موضوع وي دا موضوع د قرآن ولی ضرور ده یو خو سلفم په دې باب کې باس کړی په دې باب کې د موضوع د قرآن په اړه د هر یو کتاب یو موضوع وي نو د قرآن به مخامخ یو موضوع ورنګنې دا یو نومي ولی ورکا داسې یو ته ولې ویل چې قرآن دا یو نومي چې دی نو دا به په یو سره جمع کېږي په یو خبره باندې نو چې یو خبره باندې را جمع کېږي معلومیږي د دې به څه موضوع وي موضوع منطق او کتابونو کې به داسې چې ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه د هغې د عوارض ذاتیهونه چې بحث کېږي دې ته موضوع ویلېږي په دې ټول فن کې کتاب به تر اخیره پورې د دې موضوع ته راګرځېلی خلک داسې وایي چې موضوع د نحوی کلمه او کلام نو ته چې کتاب اخیر سر ته رسې د کلمې او د کلام نه به نه وځي ولې کلمه په درې قسمه ده اسم نو د اسم باس چې کې د اسم ټول باس په دې کې به مرفوع او منصوب ذکر کې مجرور به ذکر کې د مرفوع اقسام به ذکر کې د منصوب به ذکر کې د مجرور به ذکر کې توابع د دې سره د شاملېږي نو ټول معرب په دې کې راغلی نو بیا چې مبني ذکر کې نو مبني اصل به ذکر کې نو مبني اصل درې اقسام دي او بیا به تر اخیره پورې بیا به فعل ته لاړ شي نو بیرته به اصل خبرې ته راشي نو کتاب تر اخیره پورې ټول د دې کلمې او کلام نه وځي لګ نو داسې د قرآن به هم څه موضوعي کا چې د قرآن څه مقصد دی چې او څه اهمه مو چې ټول قرآن هغې نه باس کوي لګ په دې باب کې زمنګ د شيوخو میلان دی ته چې هغې داسې وایي موضوع د قرآن چې دا توحید دی بس قرآن کې څومره آیاتونه چې ته ګورې څومره سورتونو دا د توحید خبره پکې د دې نه وځي لګ او دې ته میلان او دې خبرې ته اشاره کوي کلام د شیخ الاسلام ابن تیمیه او د ابن القیم هغه وی ټول قرآن کې د توحید باس کی شیخ الاسلام ابن القیم مدارج السالکین کې داسې وی بل نقول قولا کلیا منګه داسې وایو چې ان کل آیه قرآن کې چې هر آیت فهي متضمنه للتوحید پای کې توحید شته داعیه الیه ځکه قرآن چې دی یا به خبر وي د الله نه او د اسماء او د صفات قرآن کې به یا داسې باسي نو هغې ته توحید علمي وي یا به دعوت وي د الله بندګۍ ته نو دې ته توحید طلبي او ارادي وي یا به امر یا به نهوي دې ته حقوق د توحید وي یا به د هغه چا د اکرام باسي چې الله ولا دنیا کې عزت ورکړي نو دا د هغه چا باس شو چې چا توحید منلی دی د هغې د اکرام
او یا به د هغه چا د هلاکت باسي چې چا توحید نه منلی نو بس خلاصه سره وته چې پل قرآن كله په توحید قرآن ټول په توحید کې وحقوقه وجزائه وفي شان الشرك واهله وجزائه دسی تعبیر دا مولا قاری هم کله دی رحمه الله مولا قاری یو فقه اکبر کې شرح فقه اکبر د کتاب دی یو مرقات دوانو کې یو ځکه وی ما انزل القرآن الا لتقرير التوحید او دغه شان دویم عبارت هم داغه ده چې قرآن صرف دی لراغره زمونږ په ذهن کې دلته یو اهم خبره ده اهم خبره سره کدا تعبیر ته وکي چې دا توحید د قرآن موضوع ده نو دلته منطقيان د سوای ټول کتابونه د منطق کې د سوای موضوع چې وي دا هغه شیبه موضوع ګرځي چې هغه مفروغ البحث وي هغه کې به بحث نه کوي هغه د مسلماتو نه بیل اب ارڅوک منی نو دلته خو توحید خو داسې خبره ده چې دا مشرکان او اصل جګړه او باس خو ټول دا غو سره پدې کې لکه اوس مثلا په نحوه کې موضوع څه ده کلمه او کلام نو بس سید دا موضوع شله دا ټول نحویان دا منی چې کلمه او کلام شته دی نو هغه مفروغ البحث وی هغه د مسلمات نه توحید خو دغه قبیلې نه نه نو څنګه دا موضوع د قرآن ګرځول کیږي لګ پاتې شو د شیخ الاسلام عبارت هغه خبره صحیح ده چې قرآن کې په هر آیات کې توحید شته دی خبره نه انکار نشته او یا د مولا قاری عبارت چې ما انزل القرآن الا دی خبره کې خبره شک نش چې قرآن کې هر یو آیات کې توحید شته علامه ویل یو کسو ویلمانه ته پوسو کو چې تاسو دا وای چې قرآن کې په هر آیات کې توحید شته ما تدی آیات کې توحید وخه او سورۃ اسراء کې الله وی چې قل لئن اجتمعت الانس والجن على ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا دی آیات کی توحید په کوم ځای کې علماء تو خاندل چې د آیات کې الله وی چې دا ټول خلق عاجز دی لګ د الله د کتاب مقابله توحید هم دغه توي کنه ته په توحید پیږي کنه پیږي توحید دغه توي چې یو الله د ذات ته چې د کتاب را لګره هغه سره په دې باب کې څوک شریک نشي کېدل دا خبره هم صحیح ده کومه خبره چې قرآن کې ته کوم آیات ته ګوري یا به په کې توحید وي یا به د توحید حقوق وي یا به د توحید جزا وي یا به په کې د شرک رضوي چې دا د توحید ضد دی او یا به د شرک جزا په کې ذکر وي نو قرآن ټول په توحید کې دی په دې خبره کې شک نه خدا موضوع په سلف کې زمنګ په علم کې رسوګ نه چې دته موضوع ویلی ویل عبید الله سندی رحم الله دا هم یو لوی عالم دی دوی موضوع د قرآن چې دی دا جهاد دی او قرآن کې وی ټول د دې باز کی مونږ ته بهتره چې کوم قول ښکاري د شاه ولی الله رحم الله او د راسخین علماء بلکې د قرآن د یو آیت نه مونږ ته دا بهتره ښکاريږي هغه دا چې موضوع د قرآن چې دی انسان دی قرآن د صرفه داغه قرآن څومره خبرې چې دي کنه دا د انسان د پاره دلیل یې سره یو آیت ته وګوره سورته علق سورة علق کے اللہ دسوائی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق قرآن اولولا خوب بیا وسوئی دا قرآن اللہ را لے گلے دے پنم در رب لولا خو پیدا کرے سو کی پیدا کرے انسان پیدا کرے
انسان یې پیدا کړی او د هغه د فایدې دپاره الله دا قرآن را لېږلی دی. اوس چې دا خبره شي دا چې قرآن موضوع انسان دی نو یو پیران به ورسره تابع وي، دا خبر یاد سي. دا هم د انسانانو توابع دي او دې د وجې نه اکثر ځایونو کې قرآن کې پیران په انسانانو پسې توابع ذکر کیږي. اوس به ټول قرآن د انسان څخه څنګه لګي؟ اوس ته بیرته راشه خبره. د قرآن موضوع د انسان فلاح ده فی الدارین. قرآن الله دې لپاره لګړي چې انسان په دنیا او په آخرت کې به څنګه کامیابیږي. نو د هغې دپاره دا ویلي چې د ټولو نه اول خو به توحید مني، شرک نه به ځان ساتي. دا اولنۍ خبره د ستا انسان ده. بیا وایي د هغې نه وروسته بیا داسې خبره کوي د توحید حقوق. بیا خبره دا به کې دا به کې دا به نه کې دا به نه کې. که توحید دې ونه منو نو بیا یاد ساته دا به دې جزایي، که دې ومنو دا به دې ثوابي. نو دا خبره قرآن ټول د دې دپاره، حتی که چې کله قرآن سر ته رسي نو داسې ورته وایي قل اعوذ برب الفلق، او وروسته وایي قل اعوذ برب الناس. د دې انسان د قرآن د فایدې دپاره مې دا قرآن را لېږلی او دقه رب باندې سوال وکړه انسانه چې کوم شی تاله نقصان درکوي چې الله ته ووایه چې دغه شي د نقصان نه مې بچ کړي بس. نو الله ښه پوهېږي. اگر که دا داسې یو اصطلاح ده، داسې باس دی چې د رسول الله نه صحابو نه تابعین نه په دې باب کې داسې تعبیر نه دی نقل. دا او فهما اعطي رجلا صالحا. علما دا ځینې بحثونه کوي په قرآن کې، دا یو پوی د خلکو د پوی دپاره چې خلک په قرآن باندې پوی شي. ځینې اصطلاحات او اجازت شته دی چې د حدیثو نه معلومیږي چې الله یې تر قیامته پورې به چاله ورکوي چې د هغې د وجې نه به د قرآن پویه زیاتېږي. د دې بحث د دې نه وروسته د مقدمې د فراغت او وزګارتوب نه وروسته منګه اصول ذکر کوو. دی اصول کې دو قسمه اصول دي، بلکې درې قسمه اصول. یو اصول دا دی چې ټول قرآن سره تعلق ساتي. دویم قسم اصول داسې دي چې هغه یو صورت سره تعلق ساتي. او دریم قسم اصول داسې دي چې هغه زمونږ د اصطلاحاتو سره تعلق ساتي. یا داسې تعبیر وکړه، دویم داسې تعبیر وکړه. یو اصول د قرآن دي چې په ټول قرآن کې راځي، او یو داسې اصول دي چې هغه د یو صورت سره تعلق ساتي، او یو داسې اصول دي چې هغه زمونږ د دې درس سره تعلق ساتي چې د دې نه په غیر ته په درس باندې سم نه پوهېږي. اولنی قسم اصول چې هغې ته اصول سته وایي، شپږ اصول چې دا په دې ټول قرآن کې به دا باس راځي. ځینې شیوخو مخکنو علماو به داسې کار کو چې دا اصول بیا مخکې نه بیانول په درسونو کې، نو هغه به په دې درس په دې منځ کې بیانول، نه د هغې د وجې نه به په درس کې لږ خلل پیدا کېدل. لکه توحید باس به په دې منځ کې شروع کو. نو زمونږ د شیوخو د دې دپاره چې د مخکې نه دا خبرې سړی زده کي، بیا به وروسته په درس کې تا ته تر اخره پورې په دې باب کې څه مشکل نه پیدا کېږي. نو داسې اصول چې د ټول قرآن سره تعلق ساتي، شیخنا العلامه او اکثر شیوخ هغه اصول سته ذکر کوي. کم دی اصول سته؟ توحید دی یو اصل، صدق القرآن دی دویم اصل، صدق الرسول دی دریم اصل، ایمان بالآخرت دی څلورم اصل، جهاد فی سبیل الله دی پنځم اصل، انفاق فی سبیل الله دی شپږم اصل. او د دې اصولو په منځ کې انشاءالله مناسبت هم شته دی، وروسته به راشي. زمونږ د شیوخو شیخانو کې یو شیخ دی محمد طاهر الپنجفیری رحمه الله،
داغه کتاب دی العرفان. هغه کې هغه څه وایي چې اصول د قران چې دی اته دي، شپږ دغه ذکر کړي، دوی وسره نور یو ذکر دي، هغه تنظیم او آداب. دا خبره لكل وجهه هو وليها، دا ارچا یو خپل اصطلاحي او دا ارچا یو خپل طریقې، خو په دې دویمه طریقه کې لږ خبره رسیدا چې زمونږ په علم کې دا قران کې برست راشي. موږ دسې اول کې دسې اصول بیانو چې په ټول قران کې راځي، او دغه ټول قران کې دا رستنی دو اصول نه راځي. دا صرف سورۃ ال عمران کې بعد د جماعت د مسلمانانو څلور اصول بیان شي یا 15 بنا بر یو قول، او په سورۃ حجرات کې با آداب د جماعت بیان شي. خدا یو سورۃ سره صرف تعلق سره د دې د جنازه صرف د دې لپاره وکاو چې منګه په قران پوي شو. زبا توانه اصطلاحات و ذکر کو، اتوانه اصول به بیانو، خو اصل کې تعبیر چې د سوشي چې اصول سته دي نو دا بهتره ده، ځکه دا په ټول قران کې بیا بیا راځي. د ټولو نه اولنې اصل هغه توحید دی. توحید دا داسې اصل دی چې دا اهم اصل دی په اصول د قرآن کې. یو توحید څه ته وایي؟ وحد یوحد توحدا، یوالی ته وایي. دا ماده ووحا دال د دې نه دا ماده دلالت کوي په یووالی باندې، په ځانلوالي باندې، او په دې معنا لغوي سره په یووالی په معنا سره په کلام د عربو کې په اشعارو کې هم استعمال شوی. دا یې لغوي معنا ده د توحید. د توحید اصطلاحي څه معنا ده؟ دا یو خبره واوره، د دې دا معنا نه ده چې مونږ نه الله یو کو، بلکې توحید شرح مقاصد وای. توحید دی ته وای عدم الشریک فی الالوهیه و ضواحیها. انسان عقیده و ساتي د الله په باره کې چې داغه ملګری نشتا په توحید په الوهیت کې، او د دې سره چې کم نور ملګری دی، نو سره په ربوبیت کې، نو سره په اسماء او صفاتو کې، نه په ذات. عدم شریک فی الالوهیه و ضواحیها دې ته توحید وایي. نور دا کم چې اصطلاحات دي، دا مختلف اصطلاحات دي، تا ته چې کم یو ښه ښکارېږي. د جرجاني اصطلاح دا چې معرفة الله بالربوبیه والاقرار بالوحدانیه ونفي الانداد عنه جمله، دام توحید دی. ابن منظور چې دام لغوي دی، هغه وایي الایمان بالله وحده لدام توحید دی. دا کم دی وسنو مجدد عقیدت توحید و دعوت السلفیه محمد ابن عبد الوهاب د سویل دی چې افراد الله سبحانه بالعباده، یوازې الله عبادت کول، چا نور تعبیرونه کوي. د دې بیان د توحید نه مخکې د دې د ښه وضاحت لپاره ښه طریقه هغه د شیوخو ده، د ډېرو علماو ده چې هغې د توحید اقسام بیان کړي، نو د هغې د وجې نه د توحید وضاحت وشي. دا د توحید چې کوم اقسام دي، دا د دې لپاره علما بیانوي چې توحید په ښه واضح شي، لکه چې د توحید ځکه هغه مقسم دی، او په معرفت د اقسام سره معرفت د مقسم راځي. یو خبره د اول نه په ذهن کې کېده وه، زمونږ د علم موافق د توحید دا درې انواع چې دي، او خاص کر شیخ الاسلام ابن تیمیه تصریح کړې ده چې توحید په درې قسمه دی. داسې سلفو نه زمونږ په علم کې داسې تصریح نه ده اورېدی. داسې عبارات شته
چې دا غي نه معلومیږي یو توحید دا دی بل توحید دا دی بل دا دی خو آیت دسی په سلف کې چرته چاویلی چې توحید په درې قسمه دی زمنګ په علم کې نشته لري او دا خبره دا د شيوخ یا د ابن تیمیه رحمه الله اصطلاح ده چې هغه د سوای چې توحید په درې قسمه دی او دا خبره په قران کې مشته دا اقسام او په حدیثو کې مشته دا اقسام او دا په اشارات او عبارات او د مسلفو کې هم شته خودسی صراحتن زمون په علم کې الله خپويږي چې سلفو کې صحابو نه یې د نقلی چې توحید په درې قسمه ده نه دا د خلقو د فهم د پاره د پوی د پاره علماء دا اصطلاح جوړ کړل چې توحید په درې قسمه ده لکه ځنې علماء د شرک اقسام بیانوي نو زمنګ په علم کې دام نشته چې په سلفو کې چا صحابو نه د نقلی چې شرک چې دغه دا اقسام دي یا د تابعین نه د نقلی دا دی علماء د خلقو د پوی د پاره د اصطلاحات جوړ دي بیا یو خبر او سره دا ما کومه زمانہ کې چې کم توحید ته ډیر ضرورت دی نو علماء په هغه زمانہ کې دا توحید هغه قسم له ډیر زور ورکړي ډیر پاره چې خلق دې توحید ته پوره توجه وکړي نو چا یو توحید له هغه زمانہ د چا په زمانہ کې یو ته ضرورت دی چا په زمانہ کې بل ته ضرورت دی زه د سی به وکم چې یو خو د شیخ الاسلام ابن تیمیه د یاد رستنو شیخانو چې کوم اصطلاح چې توحید په درې اول بدام ذکر کو خو زمون په علم کې توحید په دې درې اقسام پورې نه منحصر لګ بلکې د توحید نور اقسام هم شته او ضرورت په دې اوس وخت کې زمونږ د علم موافق درې توحیدونه دا ډیر اهم دي چې وسی بیان وشي ورسته تفصیل ذکر کوم نو یو توحید چې توحید ربوبیت دا خو کار خبره توحید ربوبیت څه ته وایي افراد الله عز وجل بالخلق خالق څوک دی مالک څوک دی مدبر څوک دی د مخلوق کې چې څه موجوديږي دا څه چي دي دا ټول الله کوي خو په صيغه په طریقې د کمال سره او کو مخلوق څه تصرفات کوي څه کوي دا بوي خو ناقص تصرف بيله هغه ته توحید هغه د وجنه توحید ته خلل نه رسیږي لګ مثلا دا ته عزت ورکول چا کار دی دا الله خو عزت کامله او هر چاته چې ورکې دا یو الله مخلوق یو بل عزت ورکې دا عزت ناقصه وي یا ذلت د سوا خلل دویم قسم د توحید چې توحید الالوهیت ته داغه معنی سره افراد الله بالعباده افراد المولى بالعباده دا بالعباده بعد اخله د په مقصور باندې د خپل عبادت په الله پورې خاص کول د یو الله عبادت کول دیتا توحید الالوهیت وي او دریم قسم د توحید چې توحید الاسماء والصفات هغه سره افراد المولى باسمائه وصفاته داغي لن تعبیر بسئی چې الله په قران او حدیث او نبی په حدیثو کې څه ثابت کړي وي کوم اسماء او صفات هغه به معنی او چې کوم نه پی کړي وي هغه به نه معنی هغه به نه پی کړي دا خو اول نه توحید درې اقسام خدا خبره پکې واوره د قران نه چې منګه ګورو نو د توحید الوهیه یا توحید العباده دا توحید چې ته قران ګوري نو دیله ډیر زور ور کړی دی توحید لرک لکه وګوره قران نه شي معلومي الله د انسانانو پیران سره پیدا کی الله په قران کې وی المقصود من خلق الجن والانس د انسانانو پیران الله سره پیدا کړی دای د توحید د عبادت یا توحید الالوهیت لپاره پیدا سورۃ زاریات شپږ 50 سماعت کوي
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تمه زرکه پیدا کړی انسان پیریا دې د پاره توحید الا ليوحدوني په العباده. دویم قرآن کې الله دې فرمای چې الله چې څومره کتابونه را لېږلي دای دې را لېږلي چې خلق دې د یو الله عبادت وکړي. سورته نحل شپږ اجتماعات کې الله فرمای ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله په هر امت کې رسول دی لرا لګلو ان يعبدوا الله چې د الله عبادت کوي د طاغوت د عبادت نه بزان ساتي. هر پیغمبر دی لرا لګي. سورته نحل شپږ د اجتماعات ټول انبیاء علیهم السلام چې الله را لګي هغه دې توحید لرا لګي. توحید دول عباده. سورته انبیاء پنځه اجتماعات کې رسې فرمای چې هر پیغمبر دې راغله چې خلق د یو الله عبادت وکړي. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا. د یو الله عبادت به هر یو رسول می دی لرا لګي. درې ما خبره شو. څلورمه خبر دارا قتال د کافر سره ولی مشروع شوی دا د توحید فی الالوهیه والعباده چې خلق دې یو الله عبادت وکړي. سورته انفال نه د اجتماعات دسی الله فرمای وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله ويكون العباده كله لله. هغه کې به ان شاء الله تشریح بندگی بس صرف د یو الله کی دې لپاره الله قتال مشروع کړي. او د قران نه معلومیږي مشرکانو اصل کې دا توحید نه مانو. دا خبره فقې ډیره بدله کېدله. سورته اعراف او یمات کې الله فرمایي قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. لنعبد الله وحده دې لته راغله چې موږ دې یو الله عبادت. مشرکانو سورته صاد کې د سی فرمایي دا خبره په مشرک ډیره بدله کېده چې د عبادت حقدار دی صرف یو الله وګرځول شي. سورته صاد کې وایي اجعل الالهه الها واحدا. حقدار د بندګۍ ټول یو الہ وګرځاو. اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. د سمالمی کې چې اهم توحید په انواع د توحید کې دا اهم توحید دی توحید العباده. نو د دې د وجه نه به ډېر کوشش داسې کوو چې د دې بیان زیات وشي د توحید العباده. خو کله چې جهم ابن صفوان بدبخت انسان چې کله هغه ځنې داسې د کفر کارونه وکړل چې د الله د اسماء او صفاتو نه انکار وکړو بلکې دا لا سکه چې هغه د الله د وجود نه انکار وکړ جهم ابن صفوان. نو دا غي نورست علماء د توحید الاسماء و صفات لهم ډیر زور ورکول. د جهم د توحید په باره کې په دې کتاب کې ورسته صفحه ده اتیشتمه صفحه
د جهمیه او توحید سره د جهمیه او توحید دار نفی الصفات واما توحید الجهمیه فهو نفی الصفات حتى الى التعطيل داغي بس الله معطل کول او د الله صفاتونه ټول نفي کول. شیخ الاسلام قصیده کوي جهم ابن صفوان وشيعته الاولى جهدوا صفات الخالق الدياني. جهم هغه توحید داغه داره چې هغه د الله ټول صفاتونو نه انکار کوي. بل عطلوا منه السماوات العلا. داغه بدبخته الله خالق لري د چوت اسمانونه هر یو ځکه الله نه مني د الله وجود نه مني. د دې د وجه امام ابو حنیفه رحم الله نه نقل دي فتح الباری دا نقل کی چې بالغ جهم فی نفی التشبیه حتی قال ان الله ليس بشیء. د جهم بدبخته په توحید کې دومره مبالغه وکړه چې حتی کې د سی ویلې چې الله د سره څه شی ده بره دی ویل نه کته دی ویل نه ویل خي طرف ته دی نه بس. نو جهم په دې نفي کې دی خبره ته ورسېده چې اخر د الله د وجود نه منکر شول. دا توحید چې د دې جهم توحید دا خود دومره بے نقصان وکړو. شیخ الاسلام دسې وی چې خلقو ټولو د جهم توحید په دنیا کې خور کولک وتوارثوه ارث ذی سحمانی. ارچا د جهم د توحید یو حصہ معتزله یو قصه رواخیسته د خوارج ته بل قصه رواخیسته چا قدریه ته بل قصه رواخیسته. بس ار یو صرف په دنیا کې صرف یو خلق د مرض نه بچو چې هغه د قرآن او د حدیث والا دي چې هغه د جهم توحید نه مانی لګ او نور یو څوکم په دې مرض نه بچ نو شو. اکثر خلق د جهم په دې اوس وخت کې چې دا کم خلک د الله په اسماء او صفاتو کې تاویلونه کوي دام واړه جهمیه دي لکه یو اغټ جهمیه او چې د سره د الله اسماء او صفات نه منل هغه غټ جهمیه او دا معطله او دا تاویلونه کوونکي چې دا واړه جهمیه دي. خبره می دا کوله. نو دویم قسم د توحید چې اسماء او صفات دا علما ولی زیته رسته تفصیل ول ډیر زور ورکو ځکه جهم د وجنه او داغه د ملګرو د وجنه داغه د رد لپاره شیخ الاسلام خاص کر دې توحید پورا وضاحت وکړه. یو اهمه خبره په دې کې واوره هغه دا د دې توحیدونو په خپل منځ کې نسبت سره د توحیدونو. نو توحید د ربوبیت دا په قرآن کې اکثر دا توحید چې وی دلیل وی د توحید الالوهیت د پاره دا د ربوبیت چې دا توحید دلیل وی د توحید د الوهیت د پاره. یا ایها الناس اعبدوا ربکم ولی الذی خلقکم. قرآن کې کله کله دا تلازم ته اشاره کوي. دا تلازم ته لګو ګوره په قرآن کې د توحیدونو په منځ کې یو د بل سورته انبیاء 92 آیات کې سورته انبیاء د توحید تلازم د یو بل سره الته دسی تعبیر کوي ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. ما معنی چې د ربم چې دا معنی نو دا بلم معنی کنه فاعبدون دا به خامخ لازمه یو څه کوم خبره توحید ربوبیت چې معنی نو توحید الوهیت مخامخ معنی ده. او د توحید ربوبیت او د الوهیت قرآن کې کله پدې کې تفریقای
دا به بیل بیل شماري توحید ربوبیت او بیل بیل به شماري لکه مثال چې په یو ځای کې کله رال په یو ځای کې به بیل بیل شماري سورۃ ناس کې اخر کې براشي ان شاء الله قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس رب الناس بزال توحیدی اله الناس بزال توحیدی زکه دوانه په یو ځای کې ذکر کړي خو کله د سیوی چې یو ځای کې با توحید الربوبیه والالوهیه دا با په یو ځای کې دوانه تشیخ استلک سورۃ انعام یو صلا سلوش په تمات ته وګوره الترسي وي قل اغير الله ابغي ربا دلته بس معنا کې د الله نه سوا بل چاته الہ هو یا بل معنا مشي کوله اي د الله نه سوا بل چاته مربي ويما توحید ربوبیت پکې هم دي توحید الوهیت پکې هم دي دوه معنی شي کول دا قران کې نور زینم د ډیر زیات او هغه قاعده یاد ساته چې د مسکین او د فقیر مسله ده چې دوانه یو زیرال بیا بګوري بیل بیل معنا کی چې یو ځای کې ځنې کلمه رااله لکه ان شاء الله الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه پر ربه کې بدوانه معنی اخلي داغه د ابراهيم عليه السلام سره جګړه پر رب کې ما پر ربوبیت کې او داغه سره په اولوهیت کې جګړه واغه د عبادت حقدار خپل ځان ګڼو واغه لګ دا زکول زکه ضروری ځنې ملګرو ځنې خلکو باندې غریبانان چې د توحید اقسام نه پیژني نو اکثر په غلطه معنا کې واقع کی غلطه معنا کې لګ حتی کې داسې خلک شته داسې خلک چې د کلمې معنا هم غلطه کوي لکه دا معنا چې څوک کوي چې لا اله الا الله دا معنا چې تکي چې نشته دی واقدار د فائدې او د نقصان یا مشکل کشا یا رسول کې د خیر دا معنا چې تکي دا د تکم ځای نه کېده لا اله د دې ټکی دا معنا تر کم ځای نه دا خو لوازم د اله دی دا خو د اله د ټکی معنا نه ده یا څوک د معنا کوي چې د لا د کلمې معنا وای دا د مفهوم دی چې دا ټول مخلوق نه د نکیدو یو دغه دا معنا خو د اله نه دا نه قران ویلی دا نه حدیث نه سلف نه چانه نقل لګ نه دې کې د اله خپل معنا او کنه د اله خپل معنا کې څه مسله چې نشته دی بل حقدار د بندګۍ الا الله سوا د یو الله سوا د الله نو دا نقصان په ځنې خلکو کې داسې وي چې هغه غریبانو تقسیم توحید اقسام نه پیژني نو هغه د وجنا د یو معنا په بلکې د بل معنا په بلکې اول نه تلک د سی او پیژنه دا د رب د ټکی معنا ده د رب د ټکی معنا کومه معنا ده دا معنا چې پیدا رسون کې نقصان رسون کې خالق رازق مالک دا ټولي خبرې دا دغه سره کوله داغه د لفظ معنا نو یو د دې د اقسام په جندلم پکاري مصداق په جندل خو طریقه ده سي ته قران کې کله کېنه او د توحید په باب کې کېنه د توحید په باب د یو یو آیت ته سوچو کا په دې کې کم توحید دی لګ درې وانه انواع د توحید کې کم توحید نو هغه بتا ته په هر یو آیت کې تفصیل او وضاحت معلومیږي یو د توحید نوعه چې د هغه بیانولو ته ضرورت ډیر زیات دی توحید الحاکمیت هم دی لګ توحید الحاکمیت بیانولو ته ولې ضرورت دی دا غي لوی وجدار دو وجه ډیر اهمی دي لګ یو خدا د چې توحید الحاکمیت قران ډیر بیان کړی دی لګ قران دې وضاحت کړی دی نو هر کله چې یو خبره قران بیان کړی وي نو معلومیږي دسي چې دا اهم نوع د توحید دی لګ اولی تعریف واوره
او بیا یو خو اهمیت دغه وجنه دویم اهمیت د دې د وجنم دی نن په دنیا کې خلقو توحید الحاکمیت دا په ټوله دنیا کې خلقو د خپو د لاندې کړی دی دا توحید د الله تعالی په دنیا کې په یو ځای کې په کامله طریقه څوک نه مانی نو چې کومې خبرې ته ضرورت ډیر زیات وي هغې بیانولو ته ضرورت ډیر زیات وي ځکه خلق دا هغې نو دا د علماو فریضه ده چې اهم کار به ته کې بیا دې ته ضرورت نشته چې دا توحید الحاکمیت په څه کې داخلېږي دا ضرورت ته ځکه نشته چې دا د اصطلاحاتو خبره ده چې خلک داسې کار کوي چې یو په بل کې دا د خلکو دا خو قرآن او حدیث نه دی ویل او نه څرته د سلفو نه داسې نقل دی چې دا توحید په پلانکي کې نقل دی یا په پلانکي کې مدغم دی قرآن مستقل بیان کړی دی باید چې مستقل داسې وویلی شي چې اوس وخت کې یو نوع د توحید الحاکمیت دی او دا منل پکار دی او د دې بیان هم ضرور دی یو تعریفی ځکه توحید الحاکمیت څه ته وایي العقيدة وهو العقيدة بأن اختيار القوانين له تعالى وأن قانونه كامل إلى يوم القيامة دا عقيدة ساتل چې د قوانینو جوړول واک د چا سره دی واک د الله سره دی او دویم د الله قانون به پوره وي تر قیامت پورې د الله قانون پوره دی څه چې جوړ کړي او دریم دا دی چې ولیس له شریک فی الحاکمیه د الله سره په دې باب کې شریک به نه منله یو خبره په دې ځای کې واوره ان شاء الله درس کې به مرادي لګ په دې مسله کې اتفاق دې زما په علم کې ټول امت په کومه مسله کې چې قوانین جوړول د الله د قوانینو خلاف په دې باندې انسان د اسلام نه وځي اجماعا دې کې هیڅ اختلاف نشته وضع د قوانینو د الله د قوانینو خلاف په دې باندې د هر چا په نیز باندې انسان د اسلام نه وځي موږ د اتفاقی خبرو بیان وکړو او نورې خبرې بیا په خپل ځای دي بس او دا مناسب داره تا ته مثلا په درس کې یو خبره وشي چې دا خبره یې وکړه چې مثلا د الله په قوانینو په خلاف قانونونه جوړول دا د هر چا په نیز باندې سړی د اسلام نه پیوځي لږ کتابونه به ته وګورې بیا به وروسته خبره کوي چې خبره سمه د قرآن ده نو زمونږ عقیده دا ده چې اختیار د قوانینو د چا دپاره دی د الله دپاره یو عقیده ده قوانین جوړول د مخلوق دپاره د دې واک د الله سره دی دویم قانون د الله پورا دی تر قیامت پورې دویمه خبر ده او دریم دا ده چې الله شریک نه مني په حاکمیت کې قرآن نه لږ ثبوت وګوره چې پورا ذهن دې په خلاص قرآن دا مسله څنګه ذکر کوي اول الله طریقه د تنبیه چې الله د دې خبرې خبرداري ورکوي رایخی خلک دا سوای لږ کودی او نه خبر د دې توحید نه خبر نه الله وی لږ رایشه او دا خبره واوره چې دا توحید به منی سورته اعراف 450 آیات کې الله فرمایي د سوای الا له الخلق والامر الا له الخلق والامر التبرش ان شاء الله امر نه مراد سره واک د قوانینو جوړولو دا صرف د یو الله د پاره دی هغه چې وای دا کوا کې هغه و چې دا مکه و نه به کې بس دا واک دا هغه سره دی صرف د یو الله د پاره د دې نه لګونته لږ زیات وضاحت وګوره دقه سورۃ انعام 2 تمات سورۃ انعام 2 تمات کې د سی تعبیر کوي چلا فرمای الا له الحكم الا له الحكم الا خبر شا له تقدیم د ما حقه تاخير
یوجب الحسر له صرف د یو الله د پاره دی الحکم اختیار د قوانینو جوړولو او د فیصلو کول دا یو آیات دی دا یو خبره الله یې ذکر اول چې ډیر خلک په دې نه پوهیږي په دې خبره او د خلکو دا نه مانی لګ او یا یې انکار کوي لګ به وګوره کله الله تعالی صيغه د حصر په بل عنوان ذکر کوي دغه صورت کې سورت انعام و 50 سماعت کې رسوي ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ان الحكم الا لله وزدام طول علماء پوئی چې ما الا یا هر نفی او اثبات کې چې کلام واقع شي نو دا د حصر پاره حکم واک د فیصلو چې نه دی مگر الا لله دي کې د بل چا خبره نه باندې لګ دعا آیاتونه قران کې د آیاتونه چې د حصر کلمات پکې وي سورته یوسف کې د حصر کلمات ویلي سول اختماعات کې التم دسي تعبیر کوي سورة یوسف سول اختماعات یوسف علیہ السلام ویلیو زما ملګرو ان الحكم الا لله ان الحكم الا لله سورة قصص کې او یمات کې مدسي وای سورة قصص او یمات چې د حصر کلمه ذکر کوي واک د فیصلو چې دی وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم آیات چلار شي ان شاء الله ساجبا آیات سلور توحید په کې ذکر کوي سلور توحید څنګه توحید دی وهو الله لا اله الا هو توحید الالوهیه دویم وله الحمد في الاولى والاخره توحید الاسماء والصفات دوا وله الحكم توحید الحاکمیه دري وإليه ترجعون توحید الرجوع وتوحید رجوع الى الله صرف یو الله ته ورګرځي بل څوک دې ورګرځي دو او دا یو په بل کې تنه نه استلې ولې دوانه دای بیل بیل ذکر کوي او په یو ځای کې ذکر کوي دغه ځای کې ته دا قصه نشي کولای چې دا په بل کې نه وته نه ار یو به مستقل شمار دغه ځای قرآن بل طریقه د قرآن دارا الله د سیمویلی تصریح کړی زګوري شریک په حاکمیت کې نه مانم شریک څنګه چې الله په عبادت کې نه مانی نو دام یاد ساته الله تعالی چې شریک په حاکمیت کې نه مانی سورته کهف شپږشتمه آیات کې ذکر د سیوای ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا ولا يشرك في حكمه الله دا نه مني بس شریک په حاکمیت کې نه مني تصریح دیته شرک په حاکمیت ویلې شریک نه مانی نو هغه ته وایي چې شریک نو توحید په حاکمیت به مانی چې دا د فیصله واک دی والله کلا الله تعالی په صيغه تفضیل سره دا سوای زما په شان بهتره فیصله څوک شي کوله چې زه څنګه فیصله ما کړی دي یا کومه زما په شان خي فیصله به څوک کوي سورۃ هود 15 اختماعات کې د سوای چې الله فرمای خستا فیصله کون کې ذات چې دی الله دی
وهو احکم الحاکمین. الله چې کامل فیصله هغه ځکه به ان شاء الله د یو قاعده په بنا باندې الته به یو معنا کو هغه ځکه به د څه معنا کې چې وانت احکم الحاکمین یا الله کامل فیصله کوونکې صرف ته پورا فیصله او صحیح فیصله صرف دی والله. سورۃ یوسف کې هم د قصویلی 4 آیات کې کله الله تعالی وی د خپل فیصله حقانیت ذکر کوي. الله وی زه چې فیصله وکم زما فیصله چې وی دا حق فیصله وی. د نور خلکو چې کومه فیصله هغه باطل وی. سورۃ مومن 2 آیات والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. الله د حق فیصله کوي او د الله نه سوا چې څوک دي لا يدعون من دونه لا يقضون بشيء هغه یو د حق فیصله نشي کولای. ان الله هو السميع البصير. کله الله فرمایي زما په فیصله د چا حق نشته چې اعتراض وکړي. شما یو فیصله کړی او څوک یې دا فیصله ولې کړه د غل نه بلاس پرې کې قران ویلي د چا حق نشته چې دسی وای چې دا فیصله الله ولې کړه. سورۃ رعد 1 دسه التا فرمای چې زما فیصله باندې څوک اعتراض نشي کولای. اولم يروا اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. لا معقب تعقیب څوک نشي کولای د الله په چې دا فیصله غلطه ده. وهو سریع الحساب. دا تحکیم تکوینی او تشریعی دواړه د یو الله ده. دا خبر یاد ده. تحکیم تکوینی نور راخیجی نور پریباسی دام تحکیم ده. دارنگی تحکیمی تشریعی 15 ټیمه بمونز کې زکات باور کې دا بکره دا ټولی فیصلې دي شرعي فیصلې دواړو باندې د چا حق نشته چې د الله باندې اعتراض وکړي چې دا سی ولی وشول. بس چې څوک قرآن او حدیث مني هغه ته بس نور فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قرآن دا توحیدونه مستقل ګرځولي دي لکه څرنګه چې دا نور توحیدونه مستقل ذکر کی نو بس دا منل بغواړي او زمون په ایمان دې په دغه خبره. د دې توحید الاسماء او صفات کې پدې کې وس وخت کې پدې کې هم ډیر باسته او ډیر خلک د جهم په لار تللی د دې د وجنه د دې توحید هم لګ وضاحت کولک. د دې په باره کې دا توحید الاسماء او صفات په باره کې اولنا یو خو قرآن کریم دا خپ تفصیل سره بیان کړی دا توحید. خدا اول نه یو درې عقیده بنیاد واوره د توحید الاسماء والصفات یو بنیادی خبره واوره. یو خبره ده سره رب العالمین با پاک غنی د مشابهت د مخلوق نه او د هر قسم نقصان. په توحید الاسماء او صفات کې یو دا اهم خبره. دویمه خبره اسماء او صفاتو کې به تجاوز د قرآن او حدیث نه کې په اسماء او صفات نه په زیادت کې نه په نقصان کې. او دریمه خبره اهمه توحید الاسماء و صفات کی دایا ساتا تمہاری ختم کا د کیفیت د دې صفاتونه د الله چې څومره صفاتونه دي نه دایات ساته کیفیت ادراک نشي کېده ته نشي حاصلولې چې د الله لاس ته نو څنګه د دې کیفیت نه تنه خبر.
قرآن کې د توحید الاسماء او صفات ایتونه خو ډېر زیات دي. یو آیات دغه د سورۃ اعراف دی چې الله فرمایي ولله الاسماء الحسنى ولله الاسماء. دویم آیات دی د سورۃ حشر چې الله فرمایي له الاسماء الحسنى له الاسماء الحسنى. توحید الاسماء دیتا وي د سیاتونه قرآن کې سلور دي ان شاء الله په درس کې براشي. یو توحید الصفات اسماء ځان لري او صفات ځان لري. قرآن کې سورۃ اخلاص الله احد الله الصمد په حدیث صحیحه کې راغلی دا ما ته ګران دی صحابي ویل ولی زکا انها صفت الرحمن دې کې د رحمان ذات صفت پکې. نو توحید الاسماء هم د قرآن نه ثابت او توحید الصفات هم ثابت ده. شیخ الاسلام به داسې یو خبره کړې ده صحیح خبره کړې ده توحید الربوبیت دا مشرکانو ټولو منو او قصیده کې ابن القیم به ښه تفصیل کړي توحید الربوبیت نه چې منو نو توحید اغا الوهیت نه منو توحید نو دا غي باس په قرآن کې ان شاء الله په درس کې به په تفصیل سره کوو. دا قواعد تعلق د مشي او 15 منټه نو دا قواعد رستنی لګه هم دي چې ډیر په توجه سره واورېل. سوال لس قواعد یو دي یو 15 قواعد ټول تقریبا 21 قواعد خواوشاته جوړي او د قواعد ته چې قواعد القواعد الذهبیه په نوم باندې دا د سیدی لکه د سرو زرو قواعد چې تا ته په ټولو اسماء او صفاتو کې ان شاء الله عبور حاصل شي. لږ دماو کې یو 15 منټه بیرته شروع کوو ان شاء الله.